یاره روکې 15 مجموعي دي سړي سر خو نه دي که نه ګاونډیانو موانډیانو به مې وړي اوس یله دا دې راټولوم پرون خو ایله زما واده وشو که نه دا دې راټولوم او در وړم یې که نه تا ولې وارخطا دي یاره او در وړم یې خدایه پاکه دا اوس بیا چا ور وړه زه خو لیونی شوم دې واده خو زه لیونی یې کړم مړه او السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه وروره ښې جوړې تاله چې ما قرض پیسې درکړې وې هغه رانه راکړه واپس کړم. روکې پرون خو ایله زما واده وشو یو ورځ دې به راته صبر وکړه در به یې کړمه که نه پرون خو ایله ما واده وکړه ولې تا ته پته نه ده څوس پیسې د کوم ځای نه زه درکړم لاس مې تنګ شوی دی پیسې راسه نشته هغه قرض راله راکړه. ښه زه انشاءالله به دې ورځ کې به د غم وکړم اوس هغه کراکرۍ والا مجمع خلکو ورکې کړي مره کراکرۍ والا رنګونه کوي در به یې کړم دله ښه بس 2 ورځې ته صبر کوم ګوره بیا به راکړې. ټیک ده ځه انشاءالله در به یې کړم. السلام علیکم. چیس کې مهرباني بې خوباسه پرونه م دله قرض هغه شینې چې اوس واپسې رالې مونږ خو دا څنګه چل دی واده راپسې سپېره شو که څه چلې شو اورګدنه به ته یارو کې یو 15 مجموعې پکې کمې دي وروره زه خو ډېر ذلیل شوم کراکری والا راپسې همداسې رنګونه کوي وي هغه مجموعې راوړه مجموعې راوړه زه یم تا چې پرون وریجې وړې وې هغه مجموعه دې بیا واپس راوړه که نه یاره ما خو ګوتۍ کې وړې وې او هغه زنانه غوری کې وړې وې نو هغه بیا ماشوم له ورکړه دره یې وړه که نه یاره نو مجموعې اوس کم خوا لاړې یار 15 مجموعې پکې کمې دي د وړلو یې بد دي او بیا ورته نه لګي ماشومانو له یې ولې ورکوې که اوس ماشوم چې ته لړه کړي نو د دې به بیا څوک ذمه واري سړیه عجیبه خلک یې نو خیر پروانه. وعلیکم السلام. په خیر علي پروانه ولې که هغه وړو چې ته مجموعې د روړي نو ما هغه مجموعه راوکاږه وړه مې ستړی شو یار یاره وره زه خو درنه په خپله خفه یم چې تا ما ته له واده نه دي ویلې او د دې نه خبر دی یم که هغې ماشومانو د روړي نو ما ته پته نه لګي الله چې پروانه مجموعې ورکړي دي او کراکرۍ والا دا ټېلیفون یې کوي هغه مجموعې راوړه مجموعې راوړه مړه به د دې نه شادي خال خو چې شادي خال کې مې 1 لک روپۍ ورکړې وې دار څه نه به بېغم وم ښه زه بس خفه کېږم ځکه بیا مې دویم واده راته به ویم که ښې دي ښه یا لکه قیصریا دې خوا راشه ته خو ریوز ګیر لګې دا ولې نو څه وکړو یاره والله چې بس یو قصه نه ده که نه دا راته ووایه ستا خو پرون واده او نن په کلي کې ګرځې او که نه مالداره سړی چې واده وکړي که نه نو بیا سار خانیمون پسې ګرځي او غریب سړی چې واده وکړي نو سار بیا خپلو مجموع پسې ګرځي خدای دې بیخ د بازار د کریانو کاږي والله که کریم ورکولی شو دا یې ځان لمبېره کې دوکان واچو د بازار کریان بچه پلار ورکي سوزکي والا وی زر واپسې راځم ډېر خو مې والا ماشاءالله تیار کړ خو زه چې راشي دا خو دې مړه دا غلاګانو نه خو دا کار ښه دی غلا به م کوله والله ارامه به م کوله څه پکې دا خو حلال کار خو دی خو دا ګاک ماک لګي مړه ارګاړو مرګاړو والا خو راځي دا سره وختل مچ دی او که مچۍ ده استاد یې ګاډي کې پنچر دی. ها پنچر دی پکې او که نه پنچر دی نو سټپني داسې نشته سټپني نشته که نه ډایرکټ پکې پنچر ولګوه بس چټپټ ښه استاد یو 15 منټه وپې لګي ښه زه به دله دغه کومه ټکار دله ټیک کومه بس لږ لاس وخوځوه استاد بری پنچر خو ډېر ټیم تېر کړ استاد ته پنچر لګې که ټرک انجن کې استاد داسې کار وکړه ته هغه کټ کې کښېنه سوري ته او به دا لږ کار پکې پاتې دی دا یو نټ لږ سخت دی زه یې راکولوم ته هغلته کښېنه هلته کښېنه ته ځه یا لکه دا سړی دې څو دا تی چېرته تښتولي یار دا مې مشر ورور دی که نه ښه نو دا څه وایي درته چېرته دې تښتوي چېرته مې تښتوي نه واده راله کوي نو ته واده ولې نه کوې
مړه ستا په شکال دې ګرمي د ماشوم دي او ما وې چېرته ژمي کې به وکړمه او کنه وخی خدای دې بیخ د تادي وکاږي 12 ګنټې ملته په قطار کې تېرې کړې په سکرو باندې دونه رش و او دا نیک په ماره دې کار وکاږي ما ته پته ولګېده اوس رانه دلته سکاره ووختل الله ته مې دې توبې دا به څه کوو یا الله خیر ورګه چې سکاره پکې کم دی او که نه نیک مې داسې شوم سړی داسې نه چې بیا وایي سکاره یا الله خیر ځه شیطان کا نام لی او حاضر الو نیکا یاره مسلمانانو دونه رش پس کرو قطار کې ورته ولاړم قطار کې مسلمانه ویم دونه رش وپې ټیک ده 10 ګنټې خو مې واړولې خو دومره رش وپې دونه رش وری په روژه کې په پیکوړوم نی دغه دې درلم اجي درلم خدای پاکه نیکان په خپله په کمبل کې پراته دي او مونږ خو د یخنۍ نه مړه شو او 10 ګنټې دی 10 ګنټې به نه تېروم دونه یخ هوا لګېده په مزه مزه پیدل دا روان وم دومره یخني دا خو دلته سړی ولاړ دی که نه ګوره راګوره السلام علیکم نیکا څه کې کیکر له سرپرایز ورکوې د یخنۍ څه وعلیکم سلام د خدای مومینه د لسو ګنټو نه دلته ولاړ او ته اوس رالې ما د یخنۍ نه داسې چاکوان تېره کړل او ته چې کوم دی اوس واپسې رالې یاره نیکه والله چې دا چاکوان دې کوم ځای تېره کړل ما ته هم کور کې چاړه یاده کړې وه خو رانه هېره شوې دا لږه تېره کړه دا به موږ لږه تېره نه کړي ته پرېږده مړه دا مې د خبرې مثال درکړه ته خو ما وختي لېږلې او دا دې ماښام دی که نیکه په خدای چې دا نه رش و که نه خلکه ورته په قطار کې د سکرو ته ولاړو د خدای مومینه چې ته یو غوا مه وساته د هغې نه به څپیا کې په دیوال تپې هغه به ځان ته بلې په سکرو ته څه کړم زه ورته په قطار کې ولاړم زه خو یې تباه برباد کړم او جیبونه نه دي دا مې دې بړه کې ورکړم څوک رانه جیبونه وایي نو والله ډېر غټ رش و پیسه مې کړې وې او یخني به م ډېره زیاته کېږي د یخنۍ نه مړېم خانه او یخني ډېره ده دا دون هم دې دې ورځو کې د یخنۍ اړه چوي یار نیکه د یخنۍ به یا اړه چوي او یا نه او مونږ له یې وچو السلام علیکم رورا استاد هغه زما ټیپ دې جوړ کړی او که نه تکړه شخه جنج راته ولاړ دی جنج کړی مې دی خو په دې خو 5000 روپۍ مې ولګېدې څنګه 5000 روپۍ ولې د خدای مسلمان دا خو ما په 200 روپۍ غشي او 5000 ولګولې 5000 روپۍ نو دې کې د 5000 دي څه یاره څنګه ما به 5000 روپۍ ولګولې اوس نو اوس لږه ګزاره وکړه چې درکړم ما جنج راته ولاړ دی پردی ناوې مې پکې کېنولې نه نه دا ته څه کوې ولې 5000 روپۍ دې ما لګولې مړه ګزاره وکړه نو دا خو ما په 200 روپۍ غشو د خدای نیکبختنو خو 5000 روپۍ به لګولې ته ما له راکې نو په 200 مې اتوار منډه کې غشي تا په 5000 څنګه ولګولې شابه تا پرې کې څو لګولې سی پکې خرابه وه سرکټې پکې خرابې وې ټوله سیم پکې واچولم استاد که گزاره را سره نه کې که نه ستا هغه 5000 هم ختموم او خپلې دا 200 هم ختموم میرات یې کړه مړه لرې که نه نه سړیا دا ولې دا خو دې ډېر بد و که زما 5000 روپۍ خو دې غر کې کړلې